محترم مولانا عبدالقادر جیلانی رحمه الله په وړوکوالي کې مور د علم زکولو دپاره د یو تجارتي قافلې سره ملګری کو. کومه قافله چې بغداد ته روانه وه، د مور مقصد دا و چې هلته بغداد کې ډېری علم زده کړي. قافله په اطمینان باندې روانه وه، په لار کې په دوی باندې غلو حمله وکړله او ټول سامان یې د دوی نه واخیستو. کله چې غلو خپل کار ختم کو، نو یو غل د دې ماشوم نه تپوس وکړو چې تا سره څه شته دی؟ ده ورته وویل او ما سره 40 دینار دي. هغه غل دا ګمان وکړو چې ګنې دا را سره ټوکې کوي، نو هغه ورله روان شو. بیا بل غل راغی او د ده نه تپوس وکړو چې تا سره څه شته دی؟ ده ورته وویل او 40 دینار دي. د هغه غل په ده باندې یقین نه راتلو چې د دې غریب سره به 40 دینار یا وي یا به ورسره نه وي، او که چېرته ورسره 40 دینار ورسره وي نو بیا ماته ولې صحیح خبره کوي؟ نو دغه غل دا ماشوم خپل سردار ته راوستو. د غلو سردار د دغه ماشوم نه تپوس وکړو، ماشومه تا سره 40 دینار دي؟ ده ورته په جواب کې وویل او. هغه په حیرانتیا سره کتل او ده ته وویل تا چېرته ایښودي دي؟ ده ورته وویل زما د ملا سره یوه تیلۍ تړلې شوې ده، په هغې کې 40 دینار پراته دي. د غلو سردار چې هغه تیلۍ کولاو کړه، نو یقیني 40 دینار په هغې کې پراته وو. سردار په حیرانتیا سره ده ته کتل او ورته وویل ماشومه ته چېرته ځې؟ چېرته روانې تو؟ ده ورته وویل د دین زده کولو دپاره بغداد ته ځم. سردار د ده نه بیا تپوس وکړو هلته ستا څوک پیژندګلو والا شته دی؟ ده ورته وویل هلته زما هېڅ څوک پیژندګلو والا نشته دی. ما ته دا 40 دینار خپلې مورجانې دې دپاره راکلي وو چې بچي خپل علم په اطمینان سره حاصل کا او چې چاته محتاج نشي. د غلو سردار د ماشوم دا خبرې ډېرې په اطمینان سره واورېدلې او د ځان سره دا سوچ وکړو چې آیا دې ماشوم زموږ نه دا دینار ولې پټ نه کړل؟ که چېرته د موږ ته رښتیا نه وی ویلي، نو موږ ته خو هېڅ پته نه وه چې د دې غریب ماشوم سره به 40 دینار وي. نو بیا یې د دې ماشوم نه تپوس وکړو ای ماشومه تا ولې موږ ته رښتیا خبره وکړله؟ که چېرته تا موږ ته دروغ ویلي وې، نو تا ته به دا دینار بچ پاتې شوي وې، ځکه موږ په تا باندې هېڅ شک نه راتلو چې تا سره به دینار در سره وي. ماشوم ورته یو ناشنا جواب ورکړو کله چې زه د کور راتلم، نو زما له خپلې مورجان دا وعده واخیستله چې ته به همیشه رښتیا وایي. نو که چېرته ما نن دروغ ویلي وې، نو زما د مورجان وعده به ماته شوې وې او د مور حکم ماتول دا زه نه خوښوم. د غلو سردار چې دا خبرې واورېدې، نو ډېر اثر په هغه باندې وکړو. د خولې له لاګهانه یوه چغه ووتله او ویل دا ماشوم د خپلې مور وعده او حکم ماتول نه خوښوي، لیکن زه د خپل پروردګار وعده او حکم ماتوم. نو د زړه نه یې توبه وویستله او حکم یې وکړو چې دې ماشوم ته او هغې قافلې ته دا ټول مال واپس ورکوي. نورو غلو چې خپل سردار وکتو چې توبه یې وویستله، نو دوی ورته وویل ته تر اوسه پورې په غلا کې زموږ مشر وې، اوس چې تا توبه وویستله نو په توبه کې هم ته زموږ مشر یې. او د هغې غلا نه چې کوم دی توبه وویستله. د عبدالقادر جیلاني رحمه الله د رښتیا په برکت سره ټولو غلو ته الله جل شانه د توبې توفیق ورکو. عزتمند ورونو، همیشه رښتیا ویل پکار دي، چېرته هم دروغ نه دی ویل پکار، ځکه دروغ ویل هلاکت دی. انسان د هلاکت کندې ته غورځوي.